ملګری سره ملاو شوم او ډیر پریشان او چې کومي خرچي دي وغیرہ باندې بوت شوی دي هغه ته ډیر پریشان یم. زما محترمه دا خبر یاد وساته چې ستا آمدنی څومره زیاته شي، ستا تنخواه څومره زیاته شي، تا ته څومره انکم او فایده راځي، خواهشاتو ته به نه کافي کېږي. خواهشات به په دې باندې ته پوره کولی نه شي. خواهشات به د هر چا د شان مطابق دي. که زه غریب یم او ادنا یم نو زما خواهش هم ادنا او د غریبانو خلکو په شان دي. که زه متوسط یم نو خواهشات مې به درمیانه دي، د غریبانو لږ سیوا دي. او که زه بیا ډېر مالدار یم، بیا دنیا کې ګرځم او د دنیا خلک ګورم او هر قسم خلکو سره میلاویږم، نو بیا زما خواهشات هم ډېر اوچت دي. نو خواهشات ګوره کلم نه پوره کېږي او خواهشاتو دپاره زما او ستا پیسې کلم نه کافي کېږي. خپل خواهشات ترک کا. من اتبع الهه هوا، چې د خپل خواهش نه اله جوړ کړی دی. څه مقصد دی؟ یو مقصد دا دی چې زری څه غواړي بس هغه کوي، زری څه غواړي هغه اخلي. نه، خواهشات بالکل ختم کا. خواهشاتو نه بایکاټ وکړه، هغه سیټ ته کا. را به شو ضروریاتو ته. ضروریات خپل محدود کا. ضروریاتو کې چې اصل ضرورت ستا دی هغه نفقه ده، د خپل ځان، د خپل بچو، د خپل مور او پلار. بیا په ضروریاتو کې دویم شي د خپل ځان، د خپل والدینو، د خپلو بچو کور والا علاج دی. ضروریاتو کې چې دریم شی کم دی هغه ستا جامه ده، ستا د بچو جامه ده، پیزار وغیره دي. او د دې نه پس بیا سورلی او کور وغیره اخراجات دي. دې خبرو کې لږ سوچ وکړه. خواهشات لحاظه سیټ ته کا، زندگی به دې اسانه شي. چې کوم ستا ضروریات دي خیر الامور اوسطها، درمیانه زندگی تیره کا. ته خپل خوراک کې متوسطه زندگی تیره کا. خپلو پیسو ته مه ګوره چې ډېرې دې وګټلې، نه، وګټه ډېرې ولګوه لږې په خپل ځان، په خپلو بچو، په خپلو والدینو باندې. او خصوصا ډېره ترجیح خپلو والدینو ته ورکړه، بیا خپلو بچو ته ورکړه، بیا خپلې بیبي ته ورکړه او بیا خپل ځان ته ورکړه. او د ټولو نه اهم شی ته په خوراک باندې پیسه خرج کړه. خپل هم ښه خوراک وکړه، خپلو بچو باندې هم ښه خوراک وکړه، خپلې بیبي باندې هم ښه خوراک وکړه. چې کله ستا خوراک ټیټ وي نو ستا بدن به مضبوط وي، ته به عبادت هم وکړي او خدمت به هم وکړي او د دنیا کارونه به وکړي. او دریم شی خپل علاج ته توجه وکړه، خپل د بچو علاج. نو لہذا خواهشات لرې کا، چې کوم ضروریات دي هغه محدود کا، فضولو اشیاو او اسرافونو نه ځان بچ کا، ژوند به دې خپل اسانه شي. پروفیسر یو عجیبه خبره لیکلې وه. سره دا ګیله کوي چې زما خرچې نه پوره کېږي او ضروریات مې نه پوره کېږي او آمدني مې کمه ده. هغه وایي نن د هر کس نه د باچا لور جوړه شوې ده. هغه وایي داسې چې عامو خلکو به دا طریقه کار و چې سړي به 2 جوړې 3 جوړې یا 4 جوړې د اخترونو دپاره یا د خاص نږدې خوشحالۍ دپاره د چا ورور یا د بچي یا د نورو رشته دارو نږدې چې کوم دي واده هغې دپاره به یو جوړه وه. نن مونږ کې دا مصیبت راغلی چې د هر الک هر نوجوان که غریب دی که مالدار 1500 جوړې دا یو کسه دي. بیا ګرمۍ کې 5-6 بیلې او یخنۍ کې 5-6 بیلې او اخترونو ته بیلې او که د ملګرو واده او که د لرې واده او که د ګاونډیانو واده هغې دپاره بیلې جوړې. دغه شان 5-6 قسمه چپلې، 5-6 قسمه بوټان او 5-6 قسمه سینډل او کیړۍ او دغه شان بیا جرابي او بیا د ضرورت مطابق ټوپۍ او صادر او نور ضروریات دي. نو دا خبره تر کوم ځای پورې ځي. بیا د کور چې کوم اخراجات شي، د میلمنو چې کوم وسایل شي، اسباب شي، د هغې دپاره مونږ څومره خرچې کوو، نو دا بیا د کوم ځای نه پوره کوو. نو ځان نه د باچا لور مه جوړوه، خپل اخراجات کم کا، اسراف مه کوه. د دې هم ستا نه تپوس کېږي. اخرى ښایسته لیکن اسراف نه، واغونده ښکلې مزیدار لیکن اسراف نه. صدقه ورکا، دا ستا دپاره برکت دی، رزق به دې سیوا شي. اخره کې ته یو خبره کوم، د دې علاج دا دی. صحیح حدیث کې راځي روزانه 2 ملائک راکوزیږي، یو دا دعا غواړي او رب نه دا سوال کوي چې یا الله کم بدګان صدقه ورکوي د هغوی مال زیات کړه، او بله دا خیرې کوي، بددعایي کوي څوک چې خپل لاس بندوي صدقه نه ورکوي، یا الله د هغې مال تلف کا، هلاک کا. نو لہذا د دې خبرې خیال وساتئ، صدقې پابندۍ سره ورکوي. دا نه وایو چې 10,000 روپۍ ورکه، 1,00,000 روپۍ ورکه، د خپل وس مطابق ورکه. که ډېر وس دې نه کېږي غریبانو ته خپل خوراک کې څه حصه وکړه، پاخه کړل روزانه به سره یا هفتوار ښه خوراک دې پوخ کړه. غریب ګاونډي وګوره هغه ته یې ولېږه. جومات کې عالم مولوي صاحب دې قاریان دې طلبا دي هغوی ته یې ولېږه.
چم گاون کې یتیمان دي مساکین دي هغوی کرے اولېږه یو پلیټ اولېږه یو روټۍ اولېږه الله تعالی بستا مال بے زیتی او څوک چې صدقات ورکي هغه اته الله تعالی څو اهم فائدې ورکي یو خود د مال حفاظت کیږي بل د مال زیتیږي بل الله تعالی د په دې عمر کې برکت اچي بل الله تعالی د بد مرګ نه محفوظ ساتي الصدقه ترد البلاء غړغړ مصیبتونه او پریشانونه الله تعالی دا محفوظ کوي نو روټین سره سحر وختي د صدقات او اهتمام وکړه کور نه بهر ځي څه پخېږي دا پکې خامخا وایا چې ګرمي ټیم کې دا یو پلیټ گاونډي کراولېګا غریب کراولېګا یتیم کراولېګا استاد ته ولېګا طالبان دی جماعت کې هوی ته ولېګا دا بار زمون دکان کور مخې ته دکاندار دی ته سولېګا موچی ناشته ته څوک ولېګا ګوره دی گاون کې کور جوړیږي دا مزدوران دي ته لس بجو ټیم کې سفراټي ولېګا څه شی ولېګا د خپل وس مطابق بیا ګوره چې الله تعالی ستاسو مال زیاتې کنا برکت پکې پیدا کوي کنا او ستاسو دنیا او آخرت خسته کیږي